ګوهر جان وګوره 12 رسید شوي چې کې ها 2 سټنګان دی لس نیکسټ دی صحیح ده دا ټیک دی داسې کار وکړه بیا چې له دغه نه فارغ شي که نه صحیح نو بیا دې خوا راشي دی د المارۍ کې دا سامان لږ سټنډه ده نیک د خو راغی وویل چې داسې دي ولې مې بې عزته کوې یو خبره مې درته کوله داسې کار دی دم زما ورور یې په دې مخه پکېږه که زه دا باندې اواز وکړم چې را کاټنې دې خوا که دا نور سامان دې خوا که اصل کې هغه نیک چې دی ما ته داسې ډېر مچې او ډېر که نه سي لرې پوه واله واو نو زه یم د هغه په مخ کې نه دی چې هغه په مخ کې به مونږ خو جي جان او چې هغه نه بیا چې څه کې هغه کوه مالک دی خامخا وږې او که راځه لږ ډېر زیات کار کوم ته مشر یې مشرۍ لحاظ وي تنخوا زما سره یو شان هلې غیر ذلیله که نو که دا دې وکړو نو څه چلو شو یاره خو یاره دا سیټ کا بس خورې دې مه کوه هسې نه رانشي دې وخت کې ګوره چکر وایي ښه یاره ګوهره ته خو په بختورې ته خو تنخوا والی لاړ شي بچولی اوسې ما له خو چې راکړې هغه جز والا میراتمړ ګیم مې شروع کړی دی والله که په روپۍ پوهېږم یاره که خدای دې ذلیله که دا ګیم مه کوه اوس زموږ په محله کې تقریبا 15 شپږ کسان چې سای کو شو په وړه وړه خبره باندې جګړې کې او ګوره دا نه وي چې دا مشر دی که کشر دی بس مخې سر ورسره لاسته شي دا شي مه کوه ښه ګوهر جانه 3000 روپۍ پکې بېللي دي چې دا مې نه راسره کړي که نه والله کې پرېږدم داسې ستا یو بل ورور مو هغه پکې 15 لکه ګټلې وي خبرې اوس څو قرضدار دی 6 لکه هغه قرضدار شو جمالي نوم دی او زما ډېر ښه ملګری رزړ اوسېدونکی دی وایم دا 3000 مې بېلې که نه دا 20000 دی پې نور هم بېلم لږ ورته یې رسوم زه راباندې خفه کېږم غریب سړی پرېږده دا شیزونه دا موږ سره نه ښایي السلام علیکم وعلیکم السلام جی یو ټیشو پکار دی دا یو که دا یاره دا راته را ولې یو ماشو سپری پکار ده ماشو ګرانه که ارزانه یاره بس چې کومه دې راکړه چې ښه کوالټۍ والی ښه دا بیا داسې او جی بس ته 10 روپۍ شوې دا 1030 کېږي که 1000 دا ولې دا پیک کړئ صحیح شو جی مهرباني صحیح شاباس دی څه کېږي ښه هغه د راتلو وخت ته ګورئ دا دوکان دی دا نه څه پاکېږي ورځ په ورځ پکې نوې نوې سودا چای شي نو ګرد به جوړېږي شکر وباسه چې چانس ته ملو شو مزدورۍ بېوقوفه ورشه په خلکو له 1000 روپۍ ورکړي او ستا نه تر ماښام پورې ټاټکې چلي او دا تا ته اې سي لګېدلې ته نور څه غواړې له خدای نه بیا ماته ګنټې بعد روزګار شي دلته خو سهار 9 به راځي او د شپې به نه خځې 2 ګنټې ډیوټي شو که نمک مردار وختې که نه خلک وي زه شکر د خدای پاک په دې وخت ته السلام علیکم جی السلام علیکم لالا څنګه خیر دی ټیک ټاک یې جوړې خیر شکر دی څنګه فرحان اخی ماشاءالله سور خونن یخ دی ښه اوس یو نن ورته دی جی او شیشې کار کوي ښه او د ایسي صفحه یې وکړه اوس یو دا پرون مونږ کړی ښه لالا تاسو خو مشران یې په دې خپلو کشران مایله خیال ساتئ زمونږ په دې علاقه باندې 15 سټوره دي او دا ټول محنت زما د پلار دی منم زما پلار ماته یو نصیحت کړی دی وی چې څومره ایماندارۍ سره د خپل کار سره لګن ساتي نو الله به دې کامیاب ساتي دا لولو مارټ زما پلار والا نوم هم ورکړی دی او دې کې چې موږ سره څومره کسان دي هغې موږ سره کار کوي هغې له هر کال بعد مونږ خپل ګفټینګ کو هغې دپاره مهرباني جي ما ته پته ده ما د بل چې ویلي ستاسو ور مشرانو ډېر زیات دغه صفت یې کړ ځکه خو تاسو انشاءالله جي زموږ د طرف هم دا شکایت مو نه درځي بالکل فرحانه جی ته دې خوا لږ راشه ورشه
ها فرانه جی سټور کیپر چې څومره لکان دي هغې ته ووایه دا صفحه یې وګوره چې کله ګاهک راشي که نه جی او دا صفحه یې وګوري ته ورته وګوره یاره جا ګودام کې مال پروت و دیم خبره چا سره کړې ده خرڅو کس پسې راځي ګوره صفایي نصف ایمان دی جی مونږ چې څومره صفایي خیال ساتو هغه همراه مونږ کامیاب یو صحیح ده جی او چې کم مال یې رابلټي کړی دی اب لاړ شي لاهور اډې ته جی صحیح ده جی. لاهور اډې نه به هغې ته پیمنټ وکړې هغه مال را روان دی ښه هغه زه ګوهر صاحب سره خبرې کوم جی هغې ورسره په رابطه کې دي صحیح ده صحیح ده جی زه ورځم دلته یو واده دی جی هغې ته لږ حاضري کوم او بیا به زه ماښام را چکر کېږم اوکې جی صحیح ده مهرباني هر چا خیال ساتئ صحیح ده جی عزت یې کوئ صحیح ده صحیح ده صحیح ده جی دا ډېره مننه مهرباني مونږ یې لا خفه څوک تلي دي سهار چې راشو هم نصیحت دی ماښام کې هم نصیحت دی ګوهر تا ته مې چې تی وره ته زما د ژوند حصه یې عجیبه یې په زړه کې مې ډېره یې عجیبه یې په زړګي کې مې اوسېږي هر ساعت ته یادوم ته دومره اوږده سلسله یې عجیبه یې شاعرانو عجیبه عجیبه خبرې هر سړی چې د ژوند نه امیده شي نو شاعر شي السلام علیکم جی وعلیکم سلام ولې څو یاره جی ما ویل که تاسو ما د اډوانس تنخوا راکړه مورکۍ مې بیماره ده خیر دا پیسې رانه تنخوا کې بیا کټ کې کور په سراره سره صرف جیب کې 100 روپۍ دي صحیح ده صحیح ده ولې نه تنخوا به له درکړمه خو دا راته ووایه چې سټور ته هغه نوی سامان راورسېده خو نه او جی او ګوهر جان دکان کې ناست جی ها سامان ټول هغه ریسیو کړی ها 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 جی ستا څونه پکار دی یاره جی چې څونه م راکړې بچې صرف زما پې ضرورت سر شي صحیح ده خیر دی جی تنخوا کې ما نه بیا کټ کې صحیح ده صحیح ده خو بیا هم د مور ستا سره څه بیماره ده یاره جی د سر کې وینه چقېدلې ده اوه هو دا بیا ته داسې کار وکړه جی ډاکټر بلال زما ملګری دی که نه ښه جی او زه به له د هغه نمبر هم درکړم جی هغه سره بیا رابطه به وکړې نو هغه له بیا ورولي صحیح ده مهرباني جی دا 10,000 روپۍ به کار وکړي که نه او جی او ها دا ډېرې جی کو بیا هم ضرورت و خیر نو بیا ما ته ویلی شي وظیفې صاحب به زه ورسینډ کړم هغه ته ښه مهرباني خو جی ډاکټر بلال نوم یاد ساته اول ته به بار هغه کس ولاړي هغه ته ووایه وی علي خان راغوښتیم ښه صحیح ده جی صحیح ده الله دې ډېر شته که صحیح ده زه مهرباني السلام علیکم خان صاحب ولې بېګاره جوړ خوب نو کړی ولې نه یاره نو بیا ولې لیټ راغلی ګوهره څه باته یم یار تا جوړې بیا گیم کړی او پیسې یې بایللي دي والله د نیک نه مې اډوانس 10,000 روپۍ راواخیستې دا شیان پکې راپاتې وو هغه ته یې سبانه جوړه کړه والله مور مې ورته بیماره کړه مې مور مې بیماره هسپتال ته بوځم دی د ښه ساتي اوس 10,000 روپۍ راکړه او په جز والا ګیم کې مې ویلې ظالمه کومنې زما درکه ختم که دا گیم د دې له لاسه خو ډېر خلک تبو برباد شو ذلیله شو ته ولې نه پوهېږې څه وکړم یاره 83,000 روپۍ شوې زه صرف دا کشمکش کوم چې صرف دا خپلې پیسې را سر کړم بیا نه کوم ګوره تا ته پته لګي د انسان ولې دا
د انسان ولې سر خوري اله سر خوري چې دی په لالچ کې راشي کو زما منې په مزه مزه ګوره چې نیک تنخوا درکړي په مزه مزه کې دغه قرض به مې الله خلاص کړي خو زه راته یم پرېږده دا شي زه یعنې ډېر به خراب شي نیک ته چته ونیوې زما څه کار دی څه کې ما پې چوټي کې هغوی به چې دواړه غره دلته یو ځای شوي خو دا کار پرېږده بس نشم ګوهره یار دا 3000 روپۍ به راسر کوم هلې به یې پرېږدم کنې اخر کې د خپلې ګردې م خرڅوم دا خدای ذلیله ګزر باندې خفه کېږم زما نه کشر یې او د مو پلار تا ته سترګې دي او ته دلته راغلی جه دا خوبونه چې چا لیدلي دي هغه خو هم خدای ذلیله کړی دی خو زما منې خیر ځه نیمې پیسې به سر پکې زه ومرم ځه ستا پر قرض کې نیمې تکه خبره به ختمه شي خو پرېږده دا شي زه رښتیا وې زه تا ته دروغ ویم زه خو ستا په غریبۍ خفه کېږم السلام علیکم. وعلیکم السلام کاکا په خیر علي خیر دی شي. جی څه په کار و یاره دا ګوډې ده که راوله دغه یې وجي او یو وړنګ وسې مې ده. ښه صحیح ده دا ولی کاکا دغه ټیک ده که دا سپینه راوالم دا کې ده. ښه دا ګاډي راوله ګاډي کوم یو دا جیب دغه ګاډي راوله کاکا جوړې نوسي د باندې ډېر ګران دی ښه ښکلی کاکاجي ډېر زبردست انټیک دی دا نوې راغلی دی دې کې زاړه هم شته ښکلې خو دی ها لږ راکوټې دی. دا کې ده. خاصه دا کېده هاي هاي بچي جی لږ راشه. ها درلم دا کې راکوم ورشه ورشه دا نو خبزه راوله. دا راځي اوریجنل دی جی ښه دې کې شوګر فري شته. شوګر فري والا یاره چې دا د هغې نه ډېر ښه دي نه نو دا خو خوږوالی پکې دی که نه شوګر فري پکار دی. وګوره خو ولا ګورم ولې دا دی دا ولې جي نه بچي زما خو نو خبزه کې پکار دی. نو روخبزه کې شوګر فري چېرته راځي کاکا راځي به کې موږ سره ختم شوي دي او دا شامپو راوله دا ولې شیمپو دا غټ کورکوټ دی غټ دا ولې ډو اصلي دی. او کاکا په لولو مار کې یو څیز هم دیسي نشته ښه او چې موږ له ډاک کپنې نه راځي ښه دی. جی زه به ځه کېده نه وړي نه نه کېده تاسو بسکټ ښه ملاویږي. او دا وی پرواله هم شته دی اوریجنل هلته ورشئ ګوهر دوی حساب کتاب وکړه جی بچي جی دا شوګر فري دی. نه نه شوګر فري راولم شوګر فري راوله. د شوګر فري والله کاکا ډېر راله پوخ کړ دا ولې شوګر فري دی کاکا سو جوس وغیره نه نه بس ستاسو جی ها دا دې 500 راځي دا 250
जी जी ओके गौहरा دي سودا پیک دې کاکا لور کاکا بچی جی زیتون تیل ملاوي زیتون تیل یو سپر سره داره جی دا کوم دین راځي یاره کاکا ته تاسو د څه خبره کې اوریجنل تیل دی چې څه په کاري ماته وایي او ریټ یې ریټ پتا د خمیلو شي دا پکې بیا ډیر نه اوریجنل دی دا بیا ډیر اوریجنل دی ها دا ورکه دا ولا ورکه دا په سوري ګویا په گوهر دا په سور راځي دا کیږي په 1400 جی او زه ته مشر 1300 روپیا ورکې 80 روپیا ستا خاطر شو ډیر ګران نه دي نه اسه کاکا جی خپه کېږه ما ته دلته سودا له راغلې کو نه اسه مونږ تنګولو له راغلې ور دې لیکته د یو دغه راغلي هغه د راواشه د اړ خوښ نه شو دار خوښ نه شو دار خوښ نه شو بسکټ نه خوښيږي ستاسو څه خوښيږي ته ماته دوایا ګویا ګویا په تاسو خو به کوم کنه یاره تاسو پکې مونږ دې ته خلاص نه چې بس ټول ورځ بتانه تاویګ را تاویګ ولې رشاتو مچې راغلي را کنه د نور خلکو سره به مسکو دا کیره ورشه مړه دې ماګرا لخره دا ګویا کې بسو راول دا ماشومان आवाज نه کوي را کاکا سم مال دا بسکټ مونږ د الله په نامه درو بخو ته پازابول کې تم خو دماغ خراب یو مونږ له مازغه خراب کړ که څنګه مازغه کار نه کیږي ساري تین خطي هغه شیراواله دا شیراواله دا تلاسه ګیره مشر سړی یاره مونږ له مازغه خراب وځه مړه دې ته وګوره او زه په دې خپل را باندې مشر سړی مونږ دې خاطر عزت کو ګور کاکا خیر دغه د الله په نامه خو بس زبارو زه به دا خو سیده ځه لتر د کینه ما مازغه څه خراب یاره پیر انسان سار می پتا چې کوم نظر لګیدلې کنه نو دا واپس دیم کسته ذلیل اکرما کله هغه راواله کله دارا واله کله دارا واله تم ته کله بی کیږي او ورته خو ته سیدو ځکره نه ګاک سره وزو داس بیهیویر کوي دا غاټ نه نه مېړري ګاک چې راشي وي دا وره پیسې او مار دارا کا او کله وي دارا کا تم ته بس دا ځکیږي او ورکه ولا دا څه کار دی ورشه دی لاسونی سو بارو باسا اول خو پر ازاوته وای ګنوزي د مټوي سو بارو باسا مړه په شرمونه را دشتري مړه گوهر مشر سړی د بزو سوې میرا سپین ډکی په مخونه ته ور سپین ډکی نو سونه خاطر تا ولو کو سو زله پاسو ګوډه ته تو ګوره ا دې راواغه شوی نه دا مې نه پکا دا مې نه پکا دا مې نه پکا تیل دی ور راواغه شي شمپو اے کاکا اے مړه خدای ته ګوره بس کرو زهرا ته څه کې دی خو نه خپه کیږي دی خو ته څه کې سودا ګورم بچي ما ګوره سودا یاره سودا خو دې وکړه دغه موږ دل راوغسته بس هک یار دا څه کوي گوهر دا څه لیونی دی ښه اے کاکا زه پې شوم خپه کېږم دا څه کار به وکړي که نه د دې سړک نه هغه غاړه وړه غوندې اټیره تاسو چې په کوم پخوا شړشمو تیلو پسې رخورو تیلو پسې به تلې راتلې که نه هغه سټور کې به تا ته میلو شي ښه دې په سټور سپېږي راځه کاکا زه د ذهن صحیح ده ځان هم مشر مونږ هم مشر مونږ نه کار څه تپوس کوي ورشه که د نیا مېړه خورا خواته وشو بیرې سړی راسه بیرې سمنه مړه گوهره مشر سړی دی بده خبره په شنه خونه کې وباسه شابه اے کاکا بس که یاره وزه ته څه کې دلته بس ځه یاره ځه کامیاب باش بچی کامیاب باش السلام علیکم جی پرېږده چې ځینې کا مونږ خو ډېر رالی پوه شو ساره شان راغلی دی
کله وی نه که دا شي راواله چا ولا راوالي نو دی وته دا مې نه پکار کله وی هغه راواله چا ولا راوالي وی دا مې نه پکار مونږ خو سپېمو راوستو پته نه لګي چې دا لیوري څوک دی چې سټور ته مشران خلک راځي تاسو به هغې سره دا رویه کوئ نه جنا دا خو دویمه ګنټه دلته ناست جي کله وي دا سیز راواله کله وي هغه سیز راواله دا ټول دوکان ماته وښودو زما خو تاسو نه د امید نو ما خو تاسو به دلته د ګاه خیال ساتئ تاسو به لباس ته نه ګورئ تاسو به انسانیت ته ګورئ د دویمه ګنټه نه کو د لسمه ګنټه هم به دلته دا د ده خپل جایداد دی دا څوک پردی نه دی زما والد صاحب دی کاکا جي خفه نشي چپ بابا تاسو خفه نشئ ما په سټور کې داسې کسان ساتلي دي چې هغوی صرف د خلکو لباس او د خلکو خانې ته ګوري چې دا خلک په زموږ نه سودا کوي د هغوی به ډېر خیال ساتي ځکه چې هغوی کله سودا واخلي او بیا روانېږي نو دوی له خپل ټیپ ورکوي خو ستا نه یې د امید نو ته ورته غریب ښکاره شوې بابا علي خانه بچي دا خو وي چې ما ډېر خلکان راوستي دي د هر چا به خیال ساتي دوی سره خو چا قدر نشته د مشرانو قدر ورسره نشته بابا جي دوی کتاب ته صرف د بهر نه ګوري دوی کتاب کولو کړی نه دی چې کله کتاب کولو کې بیا ورته مشر او د کشر اندازه وشي لالا ته خو ما مشر ګڼلې ما خیر دی ستا ډیوټي بدل ته صرف په کورسۍ باندې صرف کاونټر ته کېنه نو تم خپلو کشرانو ته عقل نشي خولی بابا ستاسو خبره ټیک وه چې انسان په روزګار کې هله مخکې ځي چې هغه سره ایمانداره خلک وي خو نن ماته پته ولګېده چې دوی زما د روزګار قابل نه دي تاسو دواړه تلی شئ نه علي خانه بچي نه بیا په دکان کې تاسو خپله ډیوټي کوئ خو بچي یو خبر مې یاد ساتئ دې دکان ته به ملنګ هم راځي فقیر به هم راځي او د هر چا خیال ساتئ خو یو سړی ډېر هم تنګ کي داسې ورته مه وایئ کیدای شي چې هغه سره په لاس کې پیسې نه وي هسې د ښکلاګانو راغلي او تپوسونه یې کوي ټیک ده کاکا جي آینده لپاره خیال ساتئ بیا به داسې راځي ټیک ده بچي زه لاړم کور ته بیا راځه نیکه خفه نشي زموږ مشرانو ډېرې متلې کړي دي خو موږ په هغه عمل نه دی کړی کوم قوم چې د خپلو مشرانو قدر نه دی کړی هغه قوم الله ذلیله کړی دی د نیکسټ ټایم دپاره به انشاءالله داسې غلطي نه کېږي او بالکل نه کېږي صحیح ده لالا تاسو مشران یې زه غواړم چې مونږ ټول هر انسان ته د انسانیت په نظر باندې وګورو کم نظر مونږه هیڅ چاته مو نه کو که هغه فقیر دی که هغه ملنګ دی مونږ له پکار دی چې د انسانیت خیال وساتو نو مونږ ټول به کامیاب یو خو پرخار یو خبره مې یاد ساته
د نیک په مخ کې راته دا خبر ځکه کوم ما خو توبه ویسته در سره خو ته به هم توبه وباسې د هغه ګیم نه جهاز وته وي که هر څه چې وته نن سبا لکان چې کوي او ځان یې ذلیله کپې هغه ورځ چې ته زما دفتر ته رالې ستا 10,000 روپۍ په کار وې مورکۍ دپاره حاجي مورکۍ بیماره وه چپ درو مه وایه نور بس نن به واده کوو موږ د سره چې موږ به د هر حالت کار نه ځان ساتو دا زما تا سره واده ده بلکې د ده آدم ده و ظالمه ته چې دلته د سهار نه واله ماښامه پورې کومه مزدوري کې تا ته په کور کې رور خور مور پلار سترګې په لار ناستي چې زما زوی بهر مزدورۍ لوتی دی هغه په مزدوري کوي د هغوی د خېټو دپاره د رزق دپاره ته دونه محنت کې او هغه پیسه ته د انګریزانو په قوم باندې الوزې هغه پیسه تا نه روانه ده امریکې ته چاینا ته چې هغه ستا په ځای نه راځي دا د دوی چال دی نن سبا چې دا کم غریب عوام په دې ګیمونو باندې اخته دي ځانونو له کورونه تباه کړل هغوی د خپل ځمکو نه بېدهله شو هغه خلک تباه و غرق شو نن نه بعد دا عهد وکړه چې زه به خپل مور پلار له دوکه نه ورکوم غداري به نه کوم ټیک شو نه به کوم داسې جي آینده لپاره به زه ګیم کوم خپل مور پلار به حق حلاله روزي ګټم